مشران به ځان بدلوي، ډېر زر به بدلوي. سیاسي چې کوم تګلاره ده په دې کې به بدلون راولي. ارزښت به لیډر ته نه وي، مشر ته به نه وي، ارزښت به قام ته وي. توجه به ټوله پر قام وي، ځانونه به نه وي، پر ذات به نه وي، پر مفاد به نه وي. سلامونه قدرمنو. د جدیدي ټکنالوژي له لارې، د وسایلو له لارې زموږ دغه پراخې دنیا، دا لرې خپره دنیا د یوه کوچني کلي شکل اختیار کړی دی. په دې دنیا کې ډېر هیوادونه دي، ډېرې ژبې دي، ډېر مذهبونه دي، ډېرې عقیدې دي. بیا دنیا د هیوادونو په شکل کې په سرحدونو ویشل شوې ده. د هر هیواد جلا ژبه ده، جلا دستور دی، جلا قوانین دي. د هر قوم خپل روایات، خپل رواجونه دي. د انسانانو ترمنځ نن هم ډېر بندیزونه شته چې کله یو سړی له یوه هیواد بل هیواد ته ځي، پاسپورټ به اخلي، ویزه به اخلي. خو قدرمنو حقیقت دا دی چې دنیا د یو کوچني کلي شکل اخیستی. په دې کلي کې که په یو سر کې څوک ناره وکړي، په دا بل سر کې اوري. موږ کولی سوای چې د دنیا په بل کونج کې، په هر کونج کې، هر چیرې که چیرې واده یې، په هغه کې اتڼونه یې موږ کتلی سوای. که چیرې یوه حادثه واقعه یې موږ کتلی سوای، بلکې لایو یې کتلی سوای. نو پښتانه د رواجونو په مقابل کې، د دوی د روایاتو په مقابل کې، پښتانه قام چې دونې زیاتې پابندۍ دي، خندلی نه سوای. په یو غم کې، یعنی د ښځې په مرګ باندې چې ښځه یې مړه یې ژړلی نه سوای. وږی به یې، لیکن چې کور ته درسي او تور ته وایه چې زه به ډوډۍ درته راواخلم، دی وایي یا زه موړ یم، حالانکې دی به وږی وي. په دونه سخت مشکل کې چې دی ژوند کوي، د دې په مقابله باندې په سوشل میډیا باندې دی ډېر څه ویني، ډېره ازاده زندګي ویني، په نس ماړه خلک ویني، ښکلا ویني، مینه ویني، انسان ارزښت ویني چې په نړۍ کې انسان ارزښت لري. دا یو د خدای پاک عظیم تخلیق دی. پښتانه د خپلو مشرانو، د خپلو لیډرانو په مقابله کې داسې مشران ویني چې قامونه یې منزل ته رسولي دي، د قامونو ستونزې حل دي. ښه تعلیم کوي، تعلیم لري، لوږه یې ختمه ده، روزګار لري، ستونزې یې نسته یا کسته ډېرې کمې دي. او پښتانه د اتلانو، د ډېرو غټو غټو لوړو مشرانو، لیډرانو په منځ کې ډېر خوار درپدره، له ستونزو سره مخ، له مرګ سره مخ، له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. پښتانه ځوانان او پښتانه دغه شی ډېر جدي محسوسوي. پښتون قام، پښتانه ځوانان، نور مشران، لیډران، سیاست پوهان، سیاستدانان په خبرو نه سو راګرځولی، او نه دا پښتون په دې جدیده دنیا کې په خبرو مطمئنه کیږي. پښتون چې راګرځوي، کنټرولوي، ډېر سخت قوانین به ورته جوړوي. په زور جبر به خاموشه کوي، په زور جبر به غلامان کوي. لکه څنګه چې موږ وینو چې زموږ مشران نن هم په سختو قوانینو، په زور جبر باندې عقیده لري او غواړي چې دغه قام له دغې لارې د ځان تابع کړي. خو دا امکان نه لري. هو منم چې پښتون قام به تاسو تر یو وخته پورې څو موده نور په سختو قوانینو وبېروئ، د ځان به یې تابع کوي. خو دلته جدیده دنیا، جدیده ټکنالوژي، سوشل میډیا چې تر پښتانه قام پورې لاسرسی لري، دوی روزي، دوی ته لار ورښیي، د دنیا ښکلا ورښکاره کوي، په دنیا کې د خلکو ښه ښایسته ژوند ورښکاره کوي، په دنیا کې د انسان ارزښت ورښکاره کوي. په سوشل میډیا باندې دا څو وخت کېږي چې ډېرې سختې پابندۍ پر هغه خلکو لګېدلې دي، هغه نفرت خپروي، غلط خبرې کوي. که چیرې تاسو په سوشل میډیا باندې غلط کمنټ وکړئ، په هغه کې ښکنځل وي، نفرت وي، اصل پرستي وي، او سوشل میډیا تاسو وارننګ درکوي، او که تاسو دا رقم 4 وارې دا رقم غلطۍ کوئ، نو ستاسې اکاونټ در ډسیبل کوي، در ختموي. د سوشل میډیا له لارې دنیا ډېره بیلنس روانه ده. ما ته داسې ښکاري چې په راتلونکي به پښتون قام، بلکې ټول قامونه، هغه قامونه چې محکوم دي، ضرورتونه یې نه دي پوره، ظلم جبر باندې کیږي، خلک یې په زور د ځان تابع کوي، د دوی دور هم ختمیږي. هغه خلک، هغه مشران چې پښتون قام د ځان په ګټه استعمالوي، له هغو مشرانو به هم پښتون قام زر ځان خلاص کړي، او داسې به د دنیا سیال قام جوړیږي. د پښتانه په کور کې یو رقم ژوند دی، په کلي کې بل رقم دی، په ښار کې بل رقم دی. پښتون پر خپل وطن باندې یو رقم ژوند کوي، په سوشل میډیا باندې بل رقم ژوند ویني. پښتانه قام ته په قام باندې ستونزې جوړې شوي دي، د رواجونو په شکل کې، د روایاتو په شکل کې، د مشرانو په شکل کې، د لیډرانو په شکل کې. په زور جبر باندې لیډران، مشران په خپله لار بیایي، او که د دوی په لاره نه ځي، نو هغه ته بیا غدار وایي، پښتون دشمن، قام دشمن یې بولي. د پښتانه د ژوند په مقابله کې پښتانه په سوشل میډیا باندې یو جلا دنیا ویني. هلته زور جبر نسته،
د قام مشران لیډران سیاست پوهان چې کوم سیاست کوي قامونه یې په منزل درولي دي قامو ټول ستونزې ور حل کړي دي یو مشکل هم نه لري تعلیم هم ستا صحت هم خوسي دي مفت دی روزګار هم لري په سوشل میډیا باندې انسانیت خپور دی انسانیت ته توجه ورکول شوی ده انسان ته ارزښت ورکول شوی دی نو د پښتنو په تعلیمي ادارو کې چې څنګه پښتون روزل کیږي په کلی کور کې په سیاسي پلیټ فارم باندې چې پښتانه ته کوم لار ښودل کیږي د په مقابل کې سوشل میډیا پښتون جلا په بل طریقه روزي د سوشل میډیا روزنه تر هر لیډر تر هر سیاستپوه تر هر تعلیمي ادارې ډیره زوروره ده پښتون توپیر محسوس کړی دی فرق محسوس کړی دی خپل مشرانو سیاستپوهانو تګلارې محسوس کړی ده په تیرو سلو کلو کې دغه سیاستپوهانو مشرانو دغه پښتون له ستونزو نه دی خلاص کړی بلکې مشکلات ډېر سوي دي ستونزې ډېرې سوي دي پښتون پوهیږي نوی نسل بیخي زیات هوښیار دی سوشل میډیا ملګری ده سوشل میډیا روزنه کوي زموږ مشران باید پر هغه سوچ هغه فکر هغه لار کار وکړي چې ټولې ګټې قام ته راځي دوی باید هر خبر د قام په ګټه وکړي چې د قام ترمنځ ستونزې حل سي په خپل مابین کې مینه محبت پیدا سي